د وحدت قدرمنو کتونکو نن بیا موږ درکوو د جنوبي وزیرستان نه یو مهم خبر دا دی چې د جنوبي وزیرستان چې کوم مین هیډ کوارټر دی وانه ښار سره نږدې یو مقامي ټیکیدار نامعلومو اسلوالو اغوا کړی دی. دې حوالې سره موږ ته راکوي تفصیل زموږ همکار نور علي وزیر. جی نور علي وزیر، د واقعې تفصیل څه دی؟ جی بالکل، جنوبي وزیرستان چې کوم وانه بازار دی هغې سره بایپاس روډ باندې نن چې کوم ځایي ټیکادار و طارق نامه یې وه، نو هغه نامعلومو کسانو اغوا کړو. ځایي خلک دا وایي چې د تورو شیشو ګاډي راغلل، طارق چې کوم هغه یې د ځان سره یوړو، خو تر دې دا معلومه نه ده چې طارق چا اغوا کړو او چیرته یې یوړو. په دې حوالې سره چې کوم د سیمې سیاسي سماجي خلک وو هغه احتجاج ریکارډ کړو او دا غوښتنې یې وکړې چې کوم د طارق رهایي ده هغه د زر ته زره وشي او په دې حوالې سره دا پلاټنې چې کومې دي هغه وکړې شي او ضلعي انتظامیه پولیس چې کوم دي هغه د کوټلې ګامونه پورته کړي. د دې سیمې چې کوم سیاسي سماجي خلک دي هغه دا اندېښنه څرګنده کړه چې په دې سیمه کې یو ځل بیا د بدامنۍ چې کوم پیښې دي هغه هم سوا شوي دي. په دې سیمه کې په خلکو کې دا هیره پیدا شوې ده چې دلته کې د خلکو ژوند چې کوم دی هغه محفوظه نه دی. په دې حوالې سره موږ د پولیس حکام چې کوم دي هغې سره هم خبرې وشوې. دوی د وایي چې موږ پلاټنې شروع کړي دي، تحقیقات مو روان کړي دي. د طارق چې کوم اغوا دی په دې باندې موږ ته هم افسوس دی او چې کوم طارق دی ځایي خلک دا وایي چې بایپاس روډ باندې د تورو شیشو ګاډي راغلل، نو طارق چې کوم دی هغه د ځان سره بوتلو. طارق چې کوم دا یو ځایي ټیکادار و، دلته چې کوم کنسټرکشن کیږي په دې سیمه کې مختلف ډیولپمنټ کارونه، نو په هغې کې د ټیکې کولې. تر دې دمه د طارق د اغواکارۍ چې کومه ذمه داري د عام چا هم په سر نه ده اخیستې. خو په دې حوالې سره د سیمې چې کوم سیاسي سماجي خلک دي هغې دا وویل چې که چیرې طارق زر ته زر رها نه کړی شي نو موږ به چې کوم احتجاجي لاره ده هغه به نور هم غټوو او احتجاج چې کوم دی هغه به نور په دې سیمه کې کوو. او طارق د رهایي مطالبه چې کومه ده دوی وویل چې هغه د زر تر زره ضلعي انتظامیه پولیس چې کوم دي هغه وواروي او طارق چې کوم دی هغې رهایي دپاره ده کوټلي ګامونه پورته کړي. که وګورئ جنوبي وزیرستان کې حکومتي ریټ چې کوم دی یقینا هغه هم کمزوری دی. ضلعي انتظامیه پولیس چې کوم دي هغه هم دومره دلته کار نه دی کړی لکه څرنګه دوی ته په کار و. نو قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان چې کومه ده په خیبر پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا یوه مهمه ضلع ده جنوبي وزیرستان. دغه ضلع چې کومه ده اوس تېرې میاشته کې دغه اعلان هم شوی و چې دا به په دوې ضلعو تقسیمیږي، یعنی لور وزیرستان اپر وزیرستان. نو دغه نه پس هم دلته که وګورو په جنوبي وزیرستان کې د بدامنۍ چې کومې پیښې دي هغه زیاتې شوي دي او د دې سیمې خلک چې کوم دي هغه هم دا وایي چې باید دلته حکومتي ریټ چې کوم دی هغه فعال کړی شي او پولیس ضلعي انتظامیه چې کومه دي هغه خپلې ذمهدارۍ چې کومې دي هغه وپېژندي او دلته چې کوم کار دی هغه په صحیح توګه باندې روان کړي. جی نور علي وزیر صاحب، ستاسو ډیره مننه، شکریہ. قدرمنو کتونکو دا نور علي وزیر و چې د جنوبي وزیرستان نه موږ سره ټلیفون په لیکه موجود و او موږ ته تفصیل راکړو د نننۍ واقعې. قدرمنو کتونکو زه دومره درته ووایم چې په جنوبي وزیرستان کې پرون خبره ده بله ورځ چې په جنوبي وزیرستان د پاک افغان بارډر سره نږدې په انګور اډه باندې یو لاریون شوی و، یو احتجاج شوی و، یوه جلسه شوې وه. د هغې جلسه کړې وه پښتون تحفظ مومنټ چې منظور پښتین یې سربراهي کوله. منظور پښتین پکې موجود و، تقریر یې کړی و او دلته د خلکو دا غوښتنه وه چې په دې علاقې کې د بدخوري ختمه شي، اغوا برای توان دې ختم شي، ټارګټ کیلینګ دې ختم شي، بدامني دې ختمه شي. بهرحال د نن واقعه هغه یو ثبوت په لاس راکوي موږ ته چې په جنوبي وزیرستان کې لا نور هم د امن و امان دپاره ګامونه پورته کول ضروري دي چې دا خلک مطمئن شي. ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ، ستا چې داسې څه اپډیټ راځي موږ به تاسو سره شیر کوو.